هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. وخت مو بخیر. پام وراړوم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د 14 نیټه ده چې د 2025 کال د اکتوبر له 6 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تضاد د جدید احساس وړاندې کوم. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. د کندوز په ایمانسه ولسوالۍ کې ولس ښوونځیو رنګمالي او ترمیم چارې روانې دي. د سالنګونو لویې لارې بیا رغونه په 3 برخو کې روانه ده. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 90 زره ټنه توکي انتقال شوي او یو شمېر اسلامي هېوادونه غزه کې د اوربند د طرحې ملاتړ کړی. اوس هم بشپړ خبرونه. د کندوز په ایمانسه ولسوالۍ کې ولس ښوونځیو رنګمالي او ترمیم چارې روانې دي. د کندوز ولایت د ایمانسه ولسوالۍ د ښوونې او روزنې ریاست د ولسوالۍ په کچه د ولس ښوونځیو او دیني مکتبونو د رغونې او رنګولو چارې بشپړې شوي. مسؤلین وایي دغه ښوونځي او مدرسې د اسلامي امارت تر واکمنۍ لاندې جوړ شوي او د زده کوونکو د استفادې لپاره چمتو شوي دي. د سالنګونو لویې لارې بیا رغونه په 3 برخو کې روانه ده. د ټولګټو چارو وزارت ویلي چې د سالنګ لویې لاره د بیا رغونې چارې په ښه ډول پر مخ روانې دي. اوسمهال دغه لار په 3 برخو ویشل شوي او په هره برخه کې د ترمیم او رغونې چارې دوام لري. د وزارت ویان محمد اشرف حقشناس ویلي چې هڅه کوي دغه چارې په ټاکلې نیټه بشپړې کړي او لار د ترافیک لپاره بشپړه خلاصه شي. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ لارې 90 زره ټنه توکي انتقال شوي. ټولګټو چارو وزارت ویلي چې په تېره اونۍ کې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ له لارې 90,533 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. دغه انتقالات د حیرتان، قینې او تورغونډۍ له لارې ترسره شوي دي. له یادو توکو څخه 3,020 ټنه صادر شوي، پاتې نور د کورني مصرف لپاره لیږدول شوي دي. وزارت ټینګار کړی چې د اوسپنې پټلۍ انتقالات په منظمه توګه روان دي او د اقتصاد د پرمختګ لپاره مهم رول لري. او وروستۍ خبر دا چې یو شمېر اسلامي هېوادونو غزه کې د اوربند د طرحې ملاتړ کړی. یو شمېر اسلامي هېوادونو د غزې د اوربند د طرحې ملاتړ کړی دی. په ګډه اعلامیه کې چې د متحده عربي اماراتو، اردن، اندونیزیا، پاکستان، ترکیې، سعودي عربستان، قطر او مصر د بهرنیو چارو د وزیرانو لوري خپره شوې د اوربند ملاتړ اعلان شوی دی. په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پرېکړه ستایل شوې چې له اسرائیل غوښتي پر غزې له بمبارۍ لاس واخلي. اعلامیه همدارنګه د حماس هغه دریځ هم ستایي چې د اوربند طرحې منلې ده. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.